زه داسې فکر کوم چې زما خوشحالي او زما سکون زما آرامش هغه وخت زما لاسته راځي چې زما مور و پلار زما نه ډېر زیات راضي وي، هغوی د خوشحاله وي، هغوی د راته دعا وکړي، نو په هغه ورځ یا په هغه شپه زه ډېره زیات خوشحالیږم او د زړه نه داسې آرامش احساس کوم چې داسې فکر کوم ټوله دنیا زما ده، یعنې ژوند همدا ده. یا هم کله چې زه د خبریالانو لپاره کار کوم، خصوصا د ښځینه ژورنالستانو په خاطر کار کوم، د هغو د غږ اوچت کوم، نو هلته راته ډېر زیات ژوند خوندور کېږي. داسې فکر کوم چې هغو ته مې ډېر لوی کار کړی دی، یا هم کوم مظلوم ته چې زه کار کوم یا د هغو د حق حقوق لپاره ګام اوچتوم، دا راته ډېره لویه سرمایه ده. یعنې زما له نظره ژوند یا د ژوند خوند یوازې په پیسو کې نه ده، یوازې په سرمایه کې نه ده. که څوک هغه ډېر وړې وړې خبرو ته متوجه شي، هغه ته په خوشحالي سترګه وګوري، هغه ټول داسې خبرې دي چې سړي ته سکون ورکوي، سړي ته خوشحالي وربخي، او دې ته وایي ژوند او دې ته وایي چې ښکلا. زما په یادېږي چې یو ښځینه ژورنالسته په یو حادثه کې زخمی شوې وه او د هغه د ژوند وضعیت دومره ډېر ښه نه وه، یعنې د اقتصادي له وجه. زه هغو کور ته لاړم او هغه سره مې هغه مرستې چې د زخمي د ښه کېدو لپاره یې وه هغه مې ورته ویوړه. یعنې پس له هغه نه چې هغه ښه شوه، بېرته راغله خبریاله شوه، کار یې شروع کړ. په هغه ورځ مې دا فکر وکړ چې وایي دې تا څومره یو لوی کار درته کړی دی چې دا بېرته ښه شوه، یعنې صحتیابه شوه او کارونه یې بېرته شروع کړ. په هغه ورځ خپل دغه تاثیرات د کار باندې پوه شوم چې ما څومره لوی ګام پورته کړ او څومره ښه کار وشو چې یو سړي ته هغه بېرته امید یا هم آرزو یې پوره شوه، بېرته راغله کار یې وکړ. نو له دې وجه هر کار خپل یو ښه نتیجه که ولري یا مثبت پایله ولري، هغه کار سره مینه کول او هغه کار کې ډېر ښه یعنې لاسته راوړنه، دا ټول په دې پورې اړه لري چې سړی څومره مثبت یا هم ښه فکر د ژوند یا د وظیفې په اړه ولري، چې کله چې د فکر مثبت خبره تولیدوي، مطمئنه اوسئ چې هغه مثبت ګام بیا تاسو اوچتولی شئ. نو دا زما خاطره زما هېڅکله نه هېرېږي او زه ټولو ته دعا کوم او ټولو لپاره کوشش کوم چې دادخواهي وکړم، غږ پورته کوم چې یو ښه محسون فضا کې موږ ټول کار وشو کولی. زما پیغام ټولو افغان میرمنو ته دا دی چې هېڅکله دې تسلیم نشي، خصوصا هغه میرمنې چې اوس غواړي مبارزه وکړي یا هم د باندې وځي کار کوي. تاسو نو یو قهرمان هستئ او قهرمانان دومره ډېر زر نه تسلیمیږي. زه فکر کوم که یو ورځ تاسو مشکل ګورئ، بل ورځ یې ګورئ، درېیم ورځ کې حتما تاسو یو رڼا لاره تاسو ته پیدا کېږي چې تاسو خپل مبارزې ته دوام ورکړئ. که زه یم او که نور دي، که هر څوک کار کوي ښځینه، کله د کور نه چې وځو ډېر زیات ستونزو سره مخ یو، لیکن باور وکړئ تاسو که تاسو خپل مبارزې ته دوام ورکړئ، حتما یو ورځ په داسې ورځ راشي چې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لرئ او نورو ته دا پیام یا ډاډګیري نه ورکړئ چې مبارزې ته ادامه ورکړئ. زما پیغام دا دی چې هیڅکله نه تسلیمیږو.